ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فعن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ د پیغمبر علیہ السلام یو نږدې صحابي دی. دا هغه صحابي دی چې د مخکې يهودي وو د نبی علیہ السلام د هجرت نه پس دی مسلمان شو. دی و چې په کوم ورځ پیغمبر علیہ السلام مدینه منورې ته تشریف راوړو وی د یهودیو مو زما یو باغ و په هغې کې ما خدمت کو کار مې کو. وی د چا نه مې واورېدل چې هغه هلک چې په مکه کې د پیغمبرۍ دعوه کړې ده او نوم یې محمد دی صلی الله علیه وسلم هغه مدینې ته راغلی دی. وی ما د باغونو کار کو خدمت میں کو باغ کے میں خدمت کو ورسه میں پرې خودلو نبی علیہ السلام لاورلم. وی د نبی علیہ السلام مبارک نم یو څو تپوسونه وکړل چې ما ته څه تپوس وکړ نو د هغې راله پوره سوچه جواب هم راکړ. خو چې ما د نبی علیہ السلام د مخ مبارک ته وکتل نو د دې مخ نه ما دا معلومه کړه چې دا الک دروغجن نه دی، دا رښتونی دی. دا د دروغ پیغمبر نه دی، دا د رښتیو پیغمبر دی. ما ورته ووی چې ان وجهک لیس بوجه کذاب، ستا دا مخ د دروغجن سړي مخ نه دی، د رښتونی سړی معلومیږي. او زمونږ په کتابونو کې چې راغلي دي چې د آخر زمانې کم پیغمبر برازي نو هغه بېشک امته نو زه ستا ملګری کېږم او ایمان راوړم، ما ته کلمه ووایه. حضور پاک مبارک ورته کلمه شهادت پیش کړو. عبدالله ابن سلام خدای مسلمان کړ. په مدینه منوره کې په یهودیانو کې دا لومبې کسو چې د پیغمبر علیه السلام په لیدو دته خدای پاک ایمان ور نصیب کړ. نوم ورته نبی علیہ السلام بدل کو، عبداللہ ابن سلام عبداللہ ولا نوم کو. دی وی دا اللہ رسول یہودیان برازی او تا سره به ملاقات کوي، ته به د ایمان دعوت ورکې. نو دا ورته مخکاره کوه چې زه مسلمان یم. که هغې ته پته ولګېده چې ما مخکې نه ایمان قبول کړی دی او مسلمان شوی یم، ما کې به ګوره ډېر عیبونه راوباسي. دا ورته مه وایه، هغې زما د اسلام نه دی خبر.
ډلې ډلې به راتلې او نبي علیہ السلام سره به کېناستې دي. یهودیان هم رالل. یهودیان چې څنګه رالل، حضور پاک مبارک هغې هم د اسلام دعوت ورکړه، خو هغې قبول نه کو. نو نبی علیہ السلام مبارک ته یو تپوس وکړو، وی ای رجل فیکم عبداللہ ابن سلام، وی عبداللہ ابن سلام په تاسو کې څوک دی؟ یو چلے جوړاو چې که خدای دا یهودیان مسلمانان کی. وی خیرنا، دا مونږ کې غوره انسان دی. وابن خیرنا، او په مونږ کې د پلار هم ډېر ښه سړی و، نیک سړی و، غوره سړی و. پلار هم ډېر ښه سړی و او دیم ښه سړی دی. وی ښه دی، یو کار کوو که عبدالله ابن سلام مسلمان شو، تاسو به مسلمانان شئ. که هغه د اسلام آواز وکړو، تاسو به مسلمانان شئ. هغې وی عاذه الله منه، وی خدای دې د اسلام نه وساتي. هغه پلار په نیکه کلک یهودي دی، ابه څنګه مسلمانېږي؟ نبی علیہ السلام آواز وکړو، قم پاسه عبدالله ابن سلامه. دې پاسېده او د ټولو خلکو مخکې کلمه شهادت ولستو، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. بس چې دې اوې هغې وی شرنا، دا خو ډېر خراب سړی دی. وابن شرنا، او زه پلار یم ډېر خراب سړی و. اوس خو مالکه وی ښه سړی دی او پلار یم ښه سړی و. اوس وایې خراب سړی دی، شریر سړی دی او پلار یم خراب سړی و. عبدالله ابن سلام وی د الله رسوله دې خبرو نه یریدم چې دی به که زما په اسلام خبر شو، ما کې به نقصانونه را پیدا کړي. خو دا ښه ده چې زما د اسلام او اعلان نه مخکې د زما صفت ته تا واورېد. دا عبدالله ابن سلام د پیغمبر علیه السلام ملګری شو، یهودي مسلمان شو. دی وایي چې نبی علیہ السلام سره مې ملاقات وشو، نو ما ته یو څو خبرې واورېدې چې مې ولید ملګرو ته دا خبرې کولې چې څنګه مدینې شریفې ته حضور پاک تللی دی، نو دا خبرې کړې دي. خبرې کم دي؟ ادا دي ایها الناس، اے خلقا افشوا السلام، یو خو سلام خور کې په یو بل کې سلام خور کې چې د مخې له مسلمان راځي السلام علیکم. یو دا ده چې سلام واچوه، یو دا چې خورې کې ډېر چې بس د مسلمان د خولې نه سلام وځي، د ماشوم بچي د خولې نه سلام وځي، د ښځې د خولې نه سلام وځي، د بوډا د خولې نه سلام وځي، د ځوان زلمي د خولې نه سلام وځي. دا وایه بس السلام علیکم. حضرت آدم علیہ السلام چې الله په جنت کې پیدا کړ، ورته وی لاړ شه په دغې ډلې د فرشتو باندې سلام واچوه چې هغوی کوم جواب درکړه زده کړه، دا ستا او ستا د بچو ملاقات شو. آدم علیہ السلام ورغې فرشتو ته ودرېد، وی السلام علیکم. فرشتو ولا جواب ورکړه وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. څومره ښکلې خبره ده. مونږ یو بل ته چې مخامخ شو، مونږ څه وایو؟ په خیر. ټیک ده، دعا دې وکړه، بده نه ده. صحابه هم مرحبا ویلي دي، ستړی مه شئ. وره دام یو صحابه د دې مناسب الفاظ ویلي دي، نبي علیہ السلام هم ویلي دي مرحبا اهلا وسهلا. مرحبا غیبوي فراخ ځای ته راغلی، خدای دې فراخي نصیبه کا. اهلا وسهلا، هلکه ګورې پردو ته نه راغلی، ښه ځای له راغلی، خپلو خلکو له راغلی، خدای دې خپل خلک نصیب کا، خدای دې فراخي نصیبه کا. دا دعاګانې هغې هم کړي دي، همونږ یې هم کوو. خو چې کوم شي مونږ ته رسول الله مبارک د ملاقات په وخت کې ښولی دی، نو هغه دا نه دی. ابه وی السلام علیکم. ګوره دعا دې ورته وکړه، سلام د خدای نوم هم دی، السلام علیکم. السلام المؤمن المهیمن د خدای نوم دی. السلام معکم معنی څه شوه؟ الله دې مل شه. څومره ښکلې دعا ده. هغه ذات چې هغه سلامتیا ورکوونکی دی، هغه دې ملګری شه.
سلامت السلام علیکم دا اللہ سلامتیا دی تا سره وی څومره ښکلې معنا ده. بل ملګری به جواب ورکوي وعلیکم السلام تا سره د الله ملګري شي، دا الله سلامتیا دی در سره ملګري شي، دا الله رحمت او برکت دی در سره ملګري شي. نو دعا دی یو بل ته وکړه، دا د ملاقات د مسلمان طریقه ده. انګریزان وی ګډ مارننګ ګډ ایوننګ، هغه الفاظ استعمالوي، هغه په خپل ژبه کې یو بل ته دعاګانې کوي، هغه خپل تهذیب پتا مسلط کوي، دا هغه تهذیب ولې په ځان مسلط کوي؟ السلام علیکم ورحمت الله. او قانون د سلام دا دی چې کوم سړی تیریږي هغه د پناستو سلام واچي، چې کوم یو دی وخوا ډلې دي ګڼه ده، دا یو دی په هغه ډله سلام واچي. چې کور ته داخل شوې په ښځم سلام اچولی شي. مونږ د ښځو نه تمه کوو، لکه حق خو ستا دی چې ته سلام واچوې چې کور ته ورننوځې، دا د پیغمبر علیه السلام مبارک طریقه ده. نه مونږ د ښځې نه تمه کوو، د بار نظر علم او تمه د ښځې نه کوم چې ښځه را باندې سلام واچوي. او که ښځه در باندې سلام وانه کړي نو بیا دې سړی خپوي، ښځه عالم تا په ما سلام وانه چو، لکه دا خو ستا حق و چې تا کور سلام اچولی. که ښځه در باندې مخکې شوه ډېره ښه خبره ده، یعنې حق ستا دی چې ته سلام واچې. او د ښځو سلام سي، ښځه هم السلام علیکم نه وایي، ښځه مونږ له راشي مخې له استاد سلام کومه، مونږ وایو کوه که نه، سلام کوم څه ته وایي، سلام کوما نو کوا، مونږ خو نه یې منې کړی، دا د ښځو سلام دی. ښځو له هم پکار دی چې دا الفاظ نه وایي چې سلام کوم، نه سلام نه ته چا منې کړی، هغې له هم پکار دی چې دا الفاظ وي السلام علیکم. او بعضې خلک یې خطا کوي سلام علیکم. حضور پاک مبارک له به یهودیان رالل، یو عایشه بی بی فرمایي یو یهودي راغی، نو پیغمبر علیه السلام ته السلام علیکم، سام مرگ توئی ہلاکت توئی. عائشہ بی بی غصہ شوا، بل السلام علیکم وعلیکم اللعنہ، پتاسو دے ہلاکتی، پتاسو دے خدای لعنتی، پا پیغمبر علیہ السلام تم دا ہلاکت خیر اقلا. حضور پاک بی بی عائشہ توئی دیر کلی خوی خدای ورکڑے ادی زمون نصیب کی اللہ. بی عائشہ ارفقی نرمی کوا، سختی مکوا. وی دا اللہ رسول تاو نه لیدل چې ته خیر وکړه، سام لفظ وی السلام علیکم، وسم باز خلک وی سلام علیکم، تاو نه لیدل. او حضور پاک وتو فرمایل تاو نه لیدل چې ما وتو علیکم وی، هغه چې سو وی هغه پتا دې مرګي ته دې هلاک شي، ما وی پتا سو دې دا مرګ او هلاکت چې سیوی ما علیکم پتا سو دی شي. وی داغي خیری خدای د ما په حق نه قبلی او زما خیری خدای داغي په حق قبلی. نو سام لفظ بنوي خچاره هغه دینه مزار لا आवाज ورکی. چار خو یو معنا دا ده چې خچار حال ته وای، حال دی خدي او چار ګورې سلوړو ته وای، خچاره خپسلوري شي، دا خو دې وتعالى کا خیر وکړه و دوی خچار خپسلوري شي. او چار خو خیر د پښتو لفظ دی ختم وای، حال تم وای، حال تم وای، خچاره یعنی چار او حال دی خشع، خدا بل معنا هم لري. نو دا ټول الفاظ کوم یو سړي سره سلام السلام علیکم وایو او بیا وته وای په خیر یا ستړي مشي، نو دا الفاظ په شریعت کې جایز دي. صحابه ویلي دي مرحبا د دې معنا ده، اهلا وسهلا د دې معنا ده، او السلام علیکم دا ویبه. په کور بم خزم سلام اچي او بچی له پکاري چې پلار ته وای، او که پلار ور مخ کې شو لاړې را خبره ده روان دی په ناس ته وای، او که دا ناس په ور مخ کې شو لا خبره ده او ثوابونه دي پکې. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په بازار ته او په خلکو به سلامونه اچول، چا وته وی زه خو هم کته بازار ته سودا لدی، ته خلار شي واپس را نه شي خرڅ کو نه شي واغشته، وی زه سودا ل نظم ز په خلکو سلامونه اچوم چې دی را له جواب راکې. نو دا سلام دا حضور پاک فرمایي په یو بل کې خور کې د دې سلام نو وجنه
په دې معاشره یو بل سره مینه پیدا کېږي، محبت پیدا کېږي، یو بل ته دعا وشي نو یو بل سره مینه پیدا شي او یو بل کروانه می یو بل سره نو په دې روغه جوړېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل وی هغه دوه کسان چې یو بل سره روانه او یو بل سره ملاقات وکړي نو دې کې کم یو بهتر دی؟ وی چې کم په سلام کې ورمخ کې شو دا دوه ثوابونه شو، یو د خپل سلام ثواب شو، یو چې هغه بل ملګري ورته وعلیکم السلام ووایي هم د ده د وجې نه ووایي نو د هغه د هغه وعلیکم السلام ثواب هم د ده شو. نو په سلام کې وروڼو په یو بل مخکې کېږئ او چې یو بل سره دې روانئ نو مخامخ ورته وایي السلام علیکم ورحمت الله، ورمخکې کېږه ورباندې خدای به اجر هم درکړي او په دې مینه هم پیدا کېږي او دا خور کې په ډکه خولې وایه د پیغمبر مبارک په الفاظو مشرمېږي. ډېر ځایونو کې په دې مجالسو کې موږ شریک شوي یو نو خلک د ولاړې ډوډۍ خوري، د ولاړې چای نسکي، څپلو سره لګي خوراکونه خوري. دا به یو طرف ته کو چې دا جیز دی او که جیز نه دی، خو دا زموږ د مسلمان تهذیب نه دی. پلیټ کې د شی نیولی دی او په روانه کې خبرې هم کې او ښه مزېدار لګې په ولاړه خوراکونه هم کې، دا د مسلمان تهذیب نه دی. نو هغه ځای کې کښېنئ تاسو، ځکه پیغمبر علیه السلام په ناسته خوراک کړی دی، په ناسته اوبه څښلي دي او فرمایي هم چې خوراک کوئ سپلی ورته وباسئ او کښېنئ ورته. هغه سړی د هغه تهذیب دا نه دی، دا د انګریز تهذیب دی. هغه د انګریز په تهذیب نه شرمېږي، نه د خپل پیغمبر مبارک په تهذیب ولې وشرمېږم. هغه د انګریز تهذیب خورول غواړي نو چې هغه پیغمبرنګي تهذیب په ما کې خوري نو د خپل خپل پیغمبر مبارک تهذیب په خلکو کې خورول نه کوي. او یو مسله موره نبی علیہ السلام فرمایي وی اخره زمانه براشي وی زما سنت به د خلکو نه لرې شي، رک بشي زما سنت او زما په سنت عمل به ګران شي. نو که دې وخت کې زما په یو سنت چې عمل وکړو دله به الله د سلو شهداو ثواب ورکړي، سلو شهیدان. نو چې کوم دی د پیغمبر مبارک په سنت عمل پاتې هلته کوشش کوي چې د حضور پاک په سنت عمل وکړي، دې باندې بدن الله خوشاله شي او د چا د خندا پروا بالکل مساته چې دا خلک برا پورې وخاندي. ولې زه هغه پورې نه خاندم؟ هغه د انګریز تهذیب خپلی نو ادې ما پورې ولې خاندي او یو زلزله دی وخاندي، د پیغمبر په سنتو به شرمېږي نه. نو یو مې د حضور پاک نه اورېدل چې افشو السلام، سلام خور کې. دویم مې ته څه اورېدل؟ دویم مې ته دا اورېدل چې اطعم الطعام، خلکو له ډوډۍ ورکې، خلکو له ډوډۍ ورکې. څه یو سړی وږی دی محتاج دی ډوډۍ ولا ورکه، ګاون کې دی یو سړی وږی دی ډوډۍ ولا ورکه، اوړه والا والدام ډوډۍ ورکول دي، مسکین فقیر دی ډوډۍ د نه غوښته ډوډۍ ته کښېنه خوراک ولا ورکه، یا اسې خیراتو که صدقه وکړه دام ډوډۍ ورکول دي، یا خوشحالي د باندې خدای راوسته زوی دې پیدا شو عقیقه او قدم په خلکو ډوډۍ خوړل دي، لور دې پیدا شو عقیقه او قدم په خلکو ډوډۍ خوړل دي، یا د زوی دې خدای خوشحالي راوسته واده دې ولیمه او کدا سنت ته نو دام په خلکو ډوډۍ خوړل دي، یا یو بچی دې سنت کا نو خیر دې یو خیراتو کا شکریا ادا که چې خدای دومره شوم چې مال دې بچی راکو او هغه مې دا د سنت طریقه باندې ختم وکړه، سنت مې کو دا هم ډوډۍ شو په خلکو خوره. اسم چاله غریبانانو له نوړی ډوډۍ واخله، پیسې د ډوډۍ ورکولو والا الوګان والا ټماټر والا دا په دې کې داخله شوه. ګوره چې دا مالدار غریب له ډوډۍ ورکوي او یوازې دې کې د غریب شرط نه دی، سام ګاونډي دی مالدار دی ډوډۍ دې والا وکړه چې راشه ما سره نوړی ډوډۍ وخوره، نو په دې یو بل سره مینې پیدا کېږي، مینې زیاتېږي او د زړه زنګونه او بغضونه او حسدونه پې ختمېږي. دا به صحابه کول حضور پاک له برالل وی د الله رسوله ما دله ډوډۍ کړې ده، ما سره به روټۍ خوري. او پیغمبر علیه السلام هم صحابه ورته وی په غزوه خندق کې چې خندق کله کنستېده د مدینې منورې خوا کې یو غر د جبل سلع
لسو زرو کافرو په مدینه حمله وکړه، لسو زرو. حضور پاک مبارک صحابه سره مشوره وکړه چې مونږ خو لږ یو، کافر خو ډېر دي څوک. نو حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه مشوره ورکړه، وی زمونږ په علاقه کې چې دغسې دشمن ډېر حمله وکړي نو مونږ یو خندق کنو. پیغمبر علیه السلام ته دا رایه خوښه شوه. نو جبل سلع سره خوا کې 3.5 میله خندق وکنسته، یو طرف ته غرو او بل خوا خندقو. نو دشمن خو په غر راتلی نه شو، لوړ غر دی او په خندق خو راتلی نه شي. نو ګوره د اسونو لښکر نه خلاص شو، د کاس په لښکر په خندق نه شي تللی، اوښان پې نه شي تللی. او سړی چې پې ځي نو ته به کوزېږې، نو بیا به خېږې پوړی خو نشته، مکې نه خو پوړی راوړی نه شي ځان سره. او صحابه ورته ولاړ دي چې پې پورې وځي، څنګه به پورې وځي چې کوزېږې. نو بس خدای پاک دا یو طریقه ورته وښوه. نو خندق چې کنستېده 3.5 میله، نو حضور پاک په صحابه 10 گزه ځای په 10 کسو تقسیم کړ. وی 10 گزه کسان به دا 10 گزه ځای شابه کنې باز. حضرت جابر رضی الله عنه وی الته کې یو سخته ځمکه راووته، کلکه ځمکه وه، انا کنستېدی شوه. یا خدای دا به څه کېږي، دا خو تیاره لاره د پول ده د کافرانو دپاره، دا خو نه کنستلی کېږي. وی مونږ ورغلو حضور پاک ته، وی د الله رسوله هذه کودیه عرضت فی الخندق، سخته ځمکه ترړه دا پیدا شوه. وی نبی علیہ السلام انا نازل انشاءاللہ، زه کوزېږم. وی نبی علیہ السلام مبارک را کوز شو. وی چې را کوز شو ما ورته وکتل، وی ډېر زیات خفه شوم. ولې؟ وی بطنه معصوب بحجر، وی دا مخنم لوګه معلومېده چې وږی دی، او په خېټه مبارکه کاڼې تړلې د لوګي د درد د وجې نه. بنده چې اوږي شي دا سرمنې چې پړه شي، دا سرمنې یو بل سره جنګېږي نو سوځي، نو کاڼې پکې منځ کې کېږي چې دا چې پړه سرمنې یو بل سره ونه جنګېږي، او دا کاڼې ګرمي نو خېټې له ټکورم شي. وی په خېټه کاڼې تړلې، ډېر خفه شوم. وی هغه ګینتري واغېسته، اخذ المعول، ګینتري کودال، نو په هغې باندې پیغمبر علیه السلام 3 غزاره هغه ځمکه وواله. وی چې رومبې غزاره یې ورکړه بسم الله، یو شغله ترې اوچته شوه، غټه رڼا، چې دویم او 3 حصه د هغه کاڼي شګو په شانتې اوبه ده. چې دویم غزاره یې ورکړه بسم الله، نو دویم حصه لکه د شګو اوبه ده او بل رڼا ترې اوچته شوه. نو چې دریم غزاره یې ورکړه نو هغه 3 حصه هم لکه شګې شوه، اوبه ده او هغې نه رڼا اوچته شوه. وی حضور هغه ځای خو بس لکه شګې شوې نو اوبه ده، دا حضور پاک معجزه شوه. او بل دا 3 رڼاګانې اوچتې شوې. نو نبی علیه السلام وفرمایل، وی په دې 3 رڼاګانو ما ته خدای پاک یمن او شام او فارس وښو. دا معجزه ده چې په مدینه منوره کې دا 3 علاقې ویني. او بیا فرمایل، وی زما امت به خدای شام ته او فارس ته او یمن ته رسی. دا معجزه شو، پیشنګویي شوه، الله امت فارس ته او یمن ته او شام ته ورسو. جابر صاحب کې د لوګي اثر مې پکې ولیده. نو ما نبی علیہ السلام نے اجازت ہو چې صاحب کور ته زما له اجازت، وی خلال شه. و چې کور ته لاړم نو بیبي ته مې وی ای فلان کې کور سشته د خوراک. وی ولې؟ وی ما رأیت برسول الله صلی الله علیه وسلم خمسا شدیدا، سخت لوګه مې پې ولیده، ما فی ذلک صبر، ښځې ټینګ نه شومه، نه ټینګېدی نه شمه که دا خوراک سیره وباسه. وی ما ته وی چې لږ غوندې اوربشې پرتې دي، یو سا په عربۍ کې 3 کیلو ته وی 3 کیلو اوربشې دي، او دغه د کور کې چیلی او بچی د کورنۍ چیلی و، دا جن ورته وی په عربۍ کې، د هغې یو وړه بچی ده. دغه دي بل خو څه نشته. مې چې خطه د اوربشې مې چنکه وړکه وړه واغږه او زه دا چیلوکې اعلانو. وی ما در هغه چیلوکې بسې 2 کیلو 3 کیلو غوښه و پکې نه، هغه مې اعلانه کړه. او زما ښځې هغه اوربشې مې چن کړلې، وړې کړلې او هغه یې واغږه. وی چې هغې وړه اغږل د وړو نه فارغېدله، نو ما د چیلې نه اوزګار شویم، سرمن مې تیستې وه، غوښه مې ټوټې کړه او په کټوۍ کې مې واچولو، ورپسې مې اور بل کړ. وی ښځه راته وی
چې اے جابره ګورې اسنه نه شرمې نور خلق را پسې رانولې شی ډېر لږ دی حضور پاک راوله یو 2 یا 3 کسه سره بس راوله زیات به نه راوله که زیات دې راوستل شی کم دی رسوا به شو وی چې رالم وی نبی علیہ السلام ته مې پټ په غوږ کې و چې د الله رسوله کور ته لاړم او ښځه مې دومره شی تیار کړی دی 3.5 کیلو اوربشي مې اوړه کړلی او د چیلې او بچی او هغه مې کټوی کې غوښه اچولې ده لاله مې کړه نو یو ته پاسه یا 2 یا 3 کسه ځان سره که بس وی نبی علیہ السلام جابره څومره شی دی وی مې چې دغسې لږ غوندې 3.5 کیلو اوربش وړلي هغې کې هم څه پک مک وخېږي که نه څه لږ پاتې کېږي او هغه دغه غوښه ده وی حضور پاک فرمایل کثیر طیب دا خو ډېر شی دی او اعلی شی دی علما دې نه معلوموي چې د خوراک به صفت کې ای لا خوړلی نه دی او مخکې نه وله صفت وکړه او مونږ خلک ګورې د خوراک بد وایو خفه کېږې ما مونږ تاسو چې واده له لاړ شو او واده پردی ډوډۍ وخورو هغې غریب میخ حلاله کړي غوی لال کړي روجې پخ کړي او تاله دعوت ورکو او چې روجې وخورې او بار روځې نو چې ټوخ کې نو څه وی ای د خدای بیخ وباسه ډلې پکې چولو ای ته د خدای هلاک کا چې د نشوه پخولی چا درته وی چې پخوه څښاک وړي پکې چولو ګریسې پکې چولو مری راله خرابه کړه دا ګناه ده ګناه تا باندې په بیه خرڅه کړې ده چې لومبی نوړی دې واخېسته او شیخه نو پرېښې به دې په بیه در باندې خرڅه کړه چې اوس کنزل کې او بدې ردې وې او چې ځان دې نه مری مری که نو اوس خبرې کې تا خو چې ګریس پکې وخوړله دی ولې چې ډل پکې وخوړله دی ولې نو چې شی دې وواو او خېټه دې پېښه مضبوطه کټوری کړه نو اوس بار روځي نو خبرې کې دا سخت جرم دی او ګناه ده دا ډوډۍ بد به بلکل نه وی د حرام خوراک بد ویلی چې د حلال به نه وی دا ګناه شوه دا مونږ خلک داسې د هغه بیخ وته ورته وی او در باندې خرڅه کړې ده نه به دې خوړه راوتې به وي چې خرابه ډوډۍ وه ولې دې خوړه یو ورونو ګورې یو خبره بل هم درته کوم بې دعوته ډوډۍ له لاړ نه شي ډېر خلک بې بلنې ډوډۍ له ځي اکثر د خیراتونو نه د مړو خیراتونو نه چې څوک ځي زمړه د خدای په نوم خیرات دی که د خدای په نوم خیرات دی خو هغه دعوت هم دی خیرات هم دی دعوت هم هغه به څونه شی پخ کړي ته به ورشې هر څه به خلاصي ولې غله کار ګورې نو بے دعوت و پردے ڈوڑے لم نزی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ویچے سوک بے دعوت پردے ڈوڑے لنا نو دخل سارقا و خرج مغیرا وی غل ورنن و تو ڈاکو روتو غلا لنا دا کیا نن سبا پا دی شادی حالونو کی خلق دا چلو نہ کئی دا گولی نن فیشن نے ما تا پتا دا دنن ڈوڑو دا ما دې دوستان خپه شي مانو د ودونو په ډوډۍ مخه پکې نظر سنت تتلل دعوت قبل اول خو بس وخم ډېر ضایع شي پکې او هغه مخکې شه وروسته شه دې شادي حالونو ته چې خلک ځي بې دعوته څنګه ځي پتلون واچي پتلون یا خټیک جامې واچي کوټ واچي قراقوري په سر کې او هغه د 5 روپو د کباړ هغه چشمې مو واچي او دا پتلون او دیم په کباړ کې اغېستي کونټې لاس کې اغېستي نیغ نیغ رواني په ډوډۍ ورننوځي یو ورورې وي دی بل لور به مې ورته ویلي نو بل لورې وي پلار به مې ورته ویلي نو پلار یې وي زوی به مې ورته ویلي نو هغه شکل شباهت د سیکرټري صاحب جوړ کړي یا د ډایرکټر صاحب نو هر څوک پته غږونه کوي او صاحب دلته راځه کېنه خمدیدار کینی شی اخری او بریت غول کی او ټیشو پیپر با پخلی راکاږي او بارخه په مزوزي شی او دا یو رواج خلکو جوړ کړي هغه غریب د اکثر خلک شکایت کوي وای ما خو د زرو کسانو ویلو د 500 مو ویلو نو بیا ډوډۍ خلاصه شو یا هغه ته نور راوړه اولی دا جرم کوم ګناه ګټو
دا کباړي کوټونه دقې د پاره چولي ټول اوس په پردو ودونو په شادي حالونو ګرځي